لکه ګل هسې مسکی یم. السلام علیکم ملګرو، ستاسو سرور ستاسو ملګری اکرم علي نادان ما ساتم چې څومره هم ملګري وي دا وخت مونږه په سکرین باندې ګوري د ژوند په خیر خوشحالو کې به وي. د ډیر محترم جاوید خان سواتی مننه کومه چې په ډیر کوششونو د هغه کتاب ماته راډالی شو. تاسو کتلی شئ دا ما سره دا وخت موجود دی. دا ماته میلاو شو د حسین علي پروانه صاحب په لاس باندې. د هغوی هم ډیره مننه کومه او غواړم چې د دې کتاب نه تاسو ته یو څو شعرونه ډالۍ کما او دا ویډیو تاسو په خصوصي توګه جاوید خان سواتی ته ورسوئ چې غالبا په بهر ملک کې ژوند کوي. نو کوشش کوم چې د دوی څو شعرونه تاسو ته ډالۍ کما او یقینا چې زړه مې وایي چې دا ووایه او دا ووایه که دا ټول کتاب درته وایم نو یقینا ټایم پې لګي او هر شعر کې ډېر خوندونه دي او تاسو ته به د دوی د کتاب چې کوم ځای نه تاسو ته میلاویدی شي هغه ځای به درته هم په نښه کړمه. نو دغه یو څو شعرونه ته ډالۍ کومه چې د هجران غارمو وهلی یم خو بیا هم د هجران غارمو وهلی یم خو بیا هم لکه ګل هسې مسکی یم په ازغو کې او په نړۍ کې د حالاتو بدلون غواړم. په نړۍ کې د حالاتو بدلون غواړم د شعور رڼا لرمه په مزغو کې. او دغه یو څو شعرونه کوشش کوم چې نور درته هم ډالۍ کړم. دا شعرونه د خصوصي عاشقانو ته ډالۍ وي. مینه او محبت وایي دغه یې مینه محبت او که نفرت وګڼم دغه یې مینه محبت او که نفرت وګڼم زه چې ترې ګل غواړم هغه را لازغي راکوي. دغه یې مینه محبت او که نفرت وګڼم زه چې ترې ګل غواړم هغه را لازغي راکوي. هغه زما سره د ژوند په لاره تګ نه کوي هغه زما سره د ژوند په لاره تګ نه کوي ځکه پیغور راله محلت کې خپل پردي راکوي. هغه ملګری چې د شاعرۍ سره شوق ساتي او غواړي چې مونږه ښه کتابونه ولولو نو د دې کتاب تاسو ته میلاویدی شي په خیبر بک سیلرز خوازخیله سوات کې هم تاسو ته میلاویدی شي. عمران بک سیلرز د مټه کې د هغوی غټ دکان د تاسو ته د هغې نه هم میلاویدی شي او ملک سپورټ سټور خریړۍ نه هم تاسو ته میلاویدی شي او سعید بک سیلز مټې نه هم تاسو ته میلاویدی شي. او انشاءالله کوشش وکړو چې د دې کتاب نه ډېر څه ټولو مسافرو ته ډالۍ کو. تر د بل پروګرامه پورې ما او زما پوره ټیم له اجازت راکوئ. په لوی الله مسپارم د الله په امان.